یو ورځ یو زنانه عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها تراله وای مال د الله په نوم سره کا دې سره دوه لورګانې مې عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها یو کجوره راواغسته غریبي و نو دی ولا ورکړه نو دې مور دا کجوره نیمه کړه نیمه یو لور ته ورکړه نیمه بل لور ته ورکړه نو عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها دا قصه نبی علیہ السلام ته وکړه حضور ورته فرمایي د کومې زنانه چې لور پیدا شي او دا زنانه د خپل لور صحیح تربیت وکړي نو د دې لور دا تربیت او خدمت دا به الله پاک ورته د جهنم نه ډال او پرده وګرځي علما وایي داسې وعده دا د زوی په حق لګوري نه راغلی علما وایي د کومې زنانه چې اول لور پیدا شي دا بختوره موږ او تاسو فکر نه کړی ګورئ اوس هم زموږ او تاسو په زمانه کې لور کې چې څومره فایده ده دومره په بچي کې نشته ګورئ په نرانو لور به درته دعا کوي در باندې خفه کېږي به خدایه زما د پلار مشکلات حل کې زما د مور مشکلات او تمام خدمتونه به درته کوي زوی خو به درته برن ګوري زوی به درته وایي چې پلار مې د شپېتو شي نو بیا د ویشتو شي او څوک وایي چې د شپېتو شي نو عقل یې په وتو شي موږ او تاسو خو به د پلارانو قدر کوئ خو داسې خلک خو شته چې د پلارانو قدر نه کوي ګورئ الله دې زموږ او ستاسو په زړونو کې د مور او پلار قدر واچوي نو د لور صحیح تربیت کول او د لور سره ډیر کار ګوري د مور دی ځکه هغه زنانه ده او مور هم زنانه ده نو ښه تربیت کولی شي او بل چې دی نو هغه زوی دی 6 نمبر نو د زوی تربیت به پلار کوي نو موږ او تاسو ته خپل پیغمبر ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې د چا زوی پیدا شو نو د زوی په پلار 3 حقونه دي نمبر 1 ښایسته نوم به ورته ږدي ولې موږ او تاسو اکثر نومونو کې کیف متفقه موږ او تاسو کې ښه خلک هغه دی چې قرآن وګوري او د هغې نه نوم راوالي نو څوک خپلې لور ته نوم حامیه ږدي څوک ورته منهاج دي څوک ورته لهاب دي څوک ورته کفرک دي څوک ورته فجرک دي د قرآن کې راغلي دي نو دا ټول غلط نومونه دي ګوره د عالم نه به تپوس کوئ داسې خپل زوی ته به هم ښایسته نوم ږدي نبي علیه صلات وسلام ته یو سړی راغی او سپی نیولی دی پړی پکې اچولی حضور ورته وفرمیل ستا څه نوم دی وی زما نوم چې دی نو دا حزن دی ظالم دی زما نوم ظالم دی او د دې سپي د څه نوم دی وی د ده نوم راشد دی حضور ورته وی ته د خپل نوم په دې سپي کېږه او د سپي نوم به په تا باندې د نن نه پس د سپي نوم ظالم شو او ستا نوم راشد شو حضور به نومونه بدلول ما په خپله چې څومره کتابونو کې نومونه لیدلي حضور 40 نومونه بدل کړي دي ښه ابو الحکم بدل کړی افلح بدل کړی دی او دغه رنګې حسن بدل کړی دی شهنشاه بدل کړی دی بخاري کې راغلي څوک به د شهنشاه نومونه ځان ته نه ږدي شهنشاه نو بعضې نومونه داسې دي چې هغه مستکره دي کوم نوم کې چې تکبر ډېر وي نو هغه شریعت منع کوي ګورې کوم نوم کې چې عاجزي وي نو شریعت وایي هغه نوم ځان له کېږي نو ښایسته نوم انتخاب به ورته کوي دا خبره ده یو صحابي حضور ته راغی وی ستاسو نوم دی وی حزن حضور ورته وفرمیل نه ستا نوم سهل وی نه صاحب دا خو ما باندې مور او پلار دي وی نه بدل شو وی نه ما باندې مور او پلار دي وی نه بدل شو وی ما باندې مور او پلار وی دا ټیک ده نو د هغه په نسو کې سعید ابن مسیب یو زبردست تابعي او عالم دی هغه راغلی هغه وایي قسم دی زما په بچو کې مغاثر د غم شته د هر اسم په خپله مسما باندې اثر وي نو چې د چا زوی پیدا شي نو حضور فرمایي د زوی په پلار 3 حقونه دي نمبر 1 ښایسته نوم به ورته ږدي نمبر 2 چې خبرې شروع کړي نو دین به ورته ښایي قرآن کریم به ورته ښایي او نمبر 4 واده به ورته کوي او ښایسته ځای کې به د هغې انتخاب کوي د ځوان سړي او د ځوانې ښځې د هغې دماغ کار نه کوي نه نیک سړی پیژني او نه ځوان سړی نیکه بیبي پیژني او د مور او پلار دماغ خو یخي نو هغه قرائنو خارجیو ته نظر کوي نو ښایسته بیبي خپل بچي د پیدا کوي وم او اتم کس چې په دې نکاح کې نظام ته جوړېږي نو هغه پلار او مور دی ګورئ ځکه چې د دې ښځه او د خاوند نه به یو کال پس پلار او مور جوړېږي نو پلار او مور به د بچو ښه تربیت کوي پلار به د غټې دروازې نه بهر تربیت کوي او مور به د غټې دروازې نه دننه تربیت کوي بچې به د پلار هم خیال ساتي او د مور به هم خیال ساتي د پلار به د څه خیال ساتي او د مور پلار احق بالتقدیم دی په خدمت کې په تعظیم کې بچې به د پلار تعظیم کوي
تعظیم سمانا چې راځي نو پاسیږي به لاس به ورته ښکلوي خبره چې کوي نو غوږ به ورته ږدي چې زما د پلار څه وایي نو د پلار قدر به کوي تعظیم به کوي جامې به ورته کوي پیسې به ورکوي قدر به کوي چاپی به کوي دا د پلار تعظیم دی چې خبره منلې او مور احق بالتقدیم د په خدمت کې د مور به خدمت کې چې کله بوډۍ شو خپې به وله چاپی کې هر ماخوستن چې راځي نو خپلې مور ته یو سیو راوړه دو سیوه یو به سار خوري او یو د شپې نو تا ته به دعا کوي مور او پلار خو یو زبردست نعمت دی یو سیو څه شی دی چا خپل مور او پلار ته راوړه هغه وایي یا الله زما دې بچي راته دا سیو راوړه خدایه د دنیا او د آخرت خوشحالۍ وله وایي ډېره لویه خبره ده نو وروڼو دا یاد ساتئ نو د انګور او د خواښې په منځ کې ذاتي دشمني اکثر کار د خواښې او د انګور نه وراني ګورې نو د خواښې کې صفت یعنی د الک په مور کې دو صفتونه پکار دي نمبر 1 د الک د مور فکر به زبردست نمبر 2 اخلاص به پکې فکر معنا خو سوچ به کوي د خپل انګور او د زوی د پاره چې زما دا کور راغونډي معمولی خبرو پسې به یې خري نه او نمبر 2 مخلص د خپل کور د پاره نو دا دویم نمبر زنانه ده دریم نمبر چې په دې کور کې کار کوي هغې ته خاوند وایي نو خاوند ته هم ښه صفتونه پکار دي درې پکې اوچت صفتونه دي ښه پنځم نمبر کس لور ده ګورئ چې ښځه او خاوند واده وکړي نو لوري پیدا شي نو موږ او تاسو اکثر لور ته خفه کېږو ګورئ خو احادیثو کې چې څومره فضایل راغلي دا د لور راغلي او د زوی په حق له دومره وعدې نه دي زمونږ علماو کې یو عالم دی عبدالرحمن صفوري رحمه الله نوم دی دی وایي ما یو ورځ د مور خپې چاپي کول او د رسول الله مبارک یو حدیث راته یاد شو حضور فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د خپو لاندې دی ما وی ټیک د حدیث تا مقصد نه دی چې یقینا د مور د خپو لاندې دی د حدیث تا مقصد دی چا د مور خیال وساته الله به جنت ورکوي خو ما وی راشه نن د دې حدیث په ظاهر عمل وکړه وای ما خپل ګیره راواغسته او د مور خپې مې په صفا کړ موږ تاسو داسې کړي دي مور لم چاپی کړي ده مور لم جامې وینځلې دي تاسو ښه خلک د مور او پلار قدر کوئ خو بار خلک وایي نه کوي که نه نو الله دې موږ او تاسو ټول قدردان وګرځئ لوی عالم دی مدرس دی مدرسه کې زمونږ دا ملګري دې خفه نه شي طالبان او علما د مور او پلار دومره کیسه کې نه دي زه عالم یم سینه کې به قرآن پروت دی پلار ته وایي وروستو شه زه به مخکې روان یم نو علم باندې سړی ډېر نه بچ کېږي چې د الله پاک فضل نه وي ګورې ښه دی لوی عالم دی مدرسه کې استاد دی دی خپله ګیره رالي او د مور خپې پې صفا کوي دا ډېره لویه خبره دی شپه تېره شوه سهار مدرسې ته لاړه یو طالب راته وایي مولانا صاحب استاد جي ما بیګا خوب کې لیدلی ما وی څنګه دې ولیده وی صاحب جنت کې مې ولیدې جنت کې ګرځېدې را ګرځېدې ما وی ما بیګا د مور خپې چاپی کولی او د مور په خپو کې خو جنت کې نو صحیح دی لیدلی وی نه صاحب یو عجیبه کارو دې ستا دې ګیره کې ملغلرې وي او د ډېر لرې نه ځلېدې وایي ما ورته وی صحیح خوب دی لیدلی ما بیګا په خپله ګیره باندې د مور د خپو ګردونه پاک کړي دي الله دا ګردونه د ملغلرو په شکل کې تا ته وښوده نو مور او پلار یو لوی نعمت څوک هم چې واده کوي درې صفتونه به ځان کې پیدا کوئ نمبر 1 عقل لور چې چاله ورکوي قمقل سړي له نه ورکوي او بیا قمقل څه ته وایي او عقل څه ته وایي نو دا یو جدا خبره ده خو بهرحال عقلمند او هوښیار سړي ته به ورکوي قمقل سړي نه به لرې تښتی نمبر 2 په خاوند کې ښه صفت دا دی چې دا به دیندار وي که ستا لور غلط کارم وکړي او خاوند د دیندار وي معاف به یې کړي نمبر 3 چې خاوند به مالدار وي که مالدار نه وي چې کم از کم یو دکان یو کاروبار وي که تی چرسي له ورکړې پوډري له ورکړې لوفر له ورکړې بیا به پې خفه یې ګورې زموږ شریعت وایي چې یو سړی نکاح بدن برابر دی صحت برابر دی پیسې ورسره نشته د دپاره نکاح حرامه ده ولې دی چې نکاح وکړي نو د کور ذاتي خرچه ورته متوجه شوه د بیبي خرچه متوجه دی به څه کوي غلا به کوي سود به کوي پردی مال به خوري نو د مداخل سو سبب ګرځېږي نو خاوند کې 3 صفتونه پکار دي ښه عقلمند وي دیندار وي او کم از کم د خپلې خرچې پیسې به ورسره وي
دا په خاوند کې خو صفت پکار. څلورم نمبر بیبي ده. نو بیبي کې هم 3 صفتونه یې ښه. نمبر 1 به هوښیار او عقلمند دی، نمبر 2 به دیندار او نمبر 3 به پاک دامن وي. الله دې زمونږ او ستاسو زنانه ټولې پاک دامنې وګرځوي. زمونږ په دې علماو کې یو عالم دی، هغه ته شریح وایي، دا د بصرې قاضي و. دا شریح خپل ملګري علامه شادي رحمه الله ته کیسه کوي. دی یو لوی عالم دی. دی ورته وایي شادي صاحب کیسه واوره. وی څنګه؟ وی زه په سفر تللی وم، نو په لاره کې یو قبیله راتله، بنو تمیم. بنو تمیم قبیلې باندې راتلم، یو کور مخې ته یو بوډۍ زنانه ولاړه ده، یو ورسره یو پیغله جنۍ ولاړه ده. وی ما چې هغه وکتل نو هغې ته الله پاک ډېر لوی حسن ورکړی. وی ما ورته وی چې ترورې لږې اوبه راکړه. هغه بوډۍ ته مې وی تږی نه وم، خو زما دا مقصد و چې ما ته پته ولګي چې دا زنانه څوک ده، نو زه به په نکاح والم. زموږ شریعت وایي که یو زنانه څوک په نکاح الي نو قتل ورته جایز دي. وی هغه بوډۍ ته مې ترورې اوبه راله راکړه. وی هغې دې زنانه ته وی چې ورشه دا مسافر دی او ښه سړی ښکاري، نو اوبه وله مه راوړه، پی وله راوړه. نو لاړه د کور نه هغه زنانه پی راوړه، ډک جام. هغه مې اوس کل بیا مې دې بوډۍ ته وی دا تا سره چې کومه زنانه ولاړه ده دا فارغه ده او که د چا په نکاح کې ده؟ وی راته وایي دا فارغه ده. مې ټیک ده. کلي ته رالم، زما ملګري او علما هغه مې ورولېږل په جرګه چې دا لور ماله راکوي. هغه وی چې دا شریح قاضي نه بل وی سړی څوکي. وی ما ته هغه زنانه په نکاح راکړه او د نکاح ټیم یې مقرر کړ. ما کور ته راوسته. شیطان دی اکثر مونږ او تاسو واده وکړو بیا وروسته خو پیمانه وي، یاره بېکاره کورنۍ کې مې وکړه. دا شریح قاضي وایي وی شابي ملګریه، وی ما سره یو فکر پیدا شي. دا خو بنو تمیم قبیلې نه ده او بنو تمیم انتهایی سخت دل او بد اخلاقه خلق دی. نو راشه خپلې کمرې ته مه ځه او د هغې نه مخکې طلاقه که دا زنانه. وی بیا مې وي چې ته ولې طلاقې ورشه، که ښه زنانه وه او دینداره وه خو ټیک ده کني بس طلاقه دی کې. دی ورته وایي دی خپل ملګري ته دا شریح قاضي وی صاحب ورغلم، زما بیبي ناسته وه، ما ته د شریعت او د دین یو مسله را یاده شوه. زمونږ او ستاسو د دین مسله دا ده چې څوک واده وکړي او کمرې ته لاړ شي، نو طریقه دا ده چې چارندام به وکړي او 10 او 2 رکعاته مونځ به وکړي او بیا به دعا وکړي چې یا الله دې زنانه کې چې کم خیر دی د هغې سوال ستا د دربار نه کوم، خدای د دې خیر راله راکړي. او دې زنانه کې چې کم شر دی نو یا الله زه تا نه پناه غواړم، ځکه زنانه د دنیا سره تعلق لري او د دنیا په هر څیز کې خیر او شر دی. وی ما وی راشه چارندام وکړه. وی زه لاړم چارندام مې کو. وی دا بیبي مې راپاڅېده، وی زما غوندې چارندام یې وکړه. وی بیا ما 2 رکعاته مونځ وکړه. وی دې قسې مونځ وکړه. نو بیا د اسلام او د دین مسله دا ده چې چارندام دې وکړو 2 رکعاته مونځ دې وکړو، نو زنانه به د دې مخکې ویښتونه ونیسي. د دې فایده دا ده چې مخکې ویښتونه دې رونیول او اوچته دې کړه، دا ښځه به ستا ټول عمر دپاره تابعدار وي. وی ما د دې ویښتونه رونیوه. وی چې څنګه مې ګوتې وروړې راته وایي لږ صبر وکړه، دا ګوتې مه راوړه. ما وی ولې؟ وی زه یو خطبه ویم او تا سره یو څو خبرې کوم. بلا لور و عالمه ورته وایي نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلي على محمد اما بعد. خطبه یې وي. زه حیران شوم چې زنانه ده و زبردسته خطبه یې وي. راته وی خاوند د یو 4 خبرې یاد ساته. نمبر 1 ته داسې سړی چې مخکې زما ستا تعلق نه و، ستا دپاره ستا په قوم کې زنانه ډېرې وي، خو چې الله څه کوي نو بس کېږي. زما دپاره په خپل قوم کې خاوندان ډېر وو، خو کېږي هغه څه چې الله وغواړي. نو ناشنا سړی او ناشنا زنانه خپلو منځونو کې مخامخ شو، ستا قوم جدا او زما قوم جدا. نو ښکاره خبره ده ستا د قوم رواجونه جدا دي او زما د قوم رواجونه جدا دي. نو 4 خبرې دماغو کې یاد ساته. ما ورته یې کمې؟ وی دا راته ووایه کم قوم سره دې نه لګي، کمو خلکو سره دې نه لګي چې هغې سره تعلق نه ساتم، او کمو خلکو سره دې لګي چې د هغې سره تعلق ساتم. 3 او 4 نمبر خبره، زما خواښې دې کله راځي، زما مور دې کله راځي او زما پلار دې کله راځي.
ستا څومره ټیم خوښ دی چې دومره ټیم د زما مور دې کور ته راشي او ستا څومره ټیم خوښ دی چې زما د پلار راشي. وایي ما ورته وی چې دغه کسان مې خوښ نه دي، دوی سره به تعلق نه ساتي. دغه کسان مې خوښ دي، دوی سره به تعلق ساتي. او خفه کېږم، زه ګورې په دې خفه کېږم چې هر وخت ما کره خواښې ناست یو سخر ناست دا مزه نه کوي. راته وی ټیک ته بېغمه شه. و امام خطبه وي او د خطبې نه پس نو ورته دا الفاظ وي. دی ورته وایي شعبي صاحب قسم دی هغه شپه م ډېره ښه تېره شوه تر دې پورې چې یو کال ما دې بیبي سره تېر کړ، خو ما د دې بیبي نه په ثابت کال کې داسې کار ونه لیده چې زه په هغې خفه شوی. یو کال پس کور ته رالم، چې کور ته رالم یو بوډۍ ناسته ده او خپلې لور ته نصیحت کوي بچیه دا کوه او دا مه کوه. ما تپوس وکړو دا څوک دی؟ وی راته وایي دا نه پېژنې؟ وی نه. وی راته د کور خلکو وی چې دا هغه ستا خواښې ده که نه؟ وی زه رالم ستړي مشي مو سره وکړه چې خواښې په خیر رالې. یو کال پس رالې راته وی بچیه دا راته ووایه چې ښځه دې څنګه ده، ستا د طبیعت کارونه کوي که نه کوي؟ راته وی قسم دی. وی ما ورته وی قسم دی خواښې تا ورته زبردست ادب ورکړی، په دې یو کال کې یو کال هم داسې نه دی کړی چې هغه زما د طبیعت خلاف وي. راته وی بچیه یو خبره یاد ساته، د خاوند ښځه په دوو وختونو کې خوښه نه وي. ګورئ نمبر 1 وخت دا دی چې کله بچی پیدا شي، نمبر 2 دا چې کله د میاشتې بیماري پې ولګي. نو ته چې کله غوسه کېږي نو دا خپله غوسه دې 2 ټیمونو ته ساته، نو دې که وهې نو دې 2 ټیمونو کې وهه. وی یو کال چې بل تېر شو نو بیا مسخر راغی. نو دی خپل ملګري ته شعبي ته قیصه کوي، وی قسم دی چې ما د خپلې بیبي سره 20 کاله تېر کړه خو د جنت زندګي راته میلو شوې ده. او بیا د ډېرې خوشحالۍ نه یو شعر وایي، وایي چې رأیت الرجال یضربون نساءهم فشلت یمیني یوم اضرب زینبا. وی زه خلک ګورم چې خپلې بیبیانې وهي، وی زما خیر لاس ته شل شي په کومه ورځ خپله بیبي زینبه وهم. د دې بیبي نوم زینبه. زینبه عربي لفظ دی، پښتو کې معنا د سربا مضبوطه بیبي. دی وی اضربو من غیر ذنب اتت به، زه به هغه څوک وهم چې بغیر ګناه نه راتګ کړی، ګناه نه ده کړې. وما العدل من یضرب من لیس یذنب، دا خو انصاف نه دی چا ګناه نه دی کړی او خلک وایي. او بیا وایي فمثل وزینب مثل الشمس طالعة والنساء کواکب، زما د بیبي مثال داسې دی لکه انور او د نورو زنانو مثال داسې دی لکه ستوري. فاذا الشمس طالعة لم يبدو الکواکب، چې نور ښکاره وي نو بیا ستوري رڼا نه کوي. نو عرض مې دا دی چې ښځه او خاوند په منځ کې به دینداري وي او ښځه به صفت دا دی چې د خپل خاوند خلاف به نه کوي او خاوند به خپل ټول اغراض او خپل اخلاق دا خپل بیبي ته بیانوي. دا 4 کسان شو او د دې ټولو نصیحتونو مجموعه دا ده چې ښځه کې به هم دینداري وي او سړي کې به هم دینداري وي. زموږ علما وایي چې خاوند هم دیندار وي او بیبي هم دیندار وي، الله به ورته بچي هم دیندار ورکوي. دا زمونږ او ستاسو بچي چې کرکټیان دي او شنولیان کوي او دا نور څیزونه اصل کې مونږ او تاسو کې ګورې دین نشته. قسم دی چې خاوند هم دیندار وي او بیبي هم دیندار وي، الله پاک ورته نیک بچی ورکوي. نو د پلار تعظیم به کوي، خبره به مني. احق به تقدیم پلار چې دغه په تعظیم کې دی او احق به تقدیم مور چې دغه په خدمت کې ده. که پلار او مور تاله आवाज وکړو دواړو چې ورشه بچیه دیا راوړه او مور هم درته امر وکړو نو ته به د چا منې د پلار. او که درته پلار او مور دواړو आवाज وکړو چې بچیه دا پنډ اوچت کا یا خپې مې خوږېږي راله چاپي کا نو ته به د چا منې د مور. خدمت کې مور مخکې ده، تعظیم کې پلار مخکې دی. ورته دارونو 8 کسانو چې په نکاح کې کار کوو. 3 نمبر خبره دا نکاح په څه ختمېږي؟ ورونو نکاح په طلاق ختمېږي. خبره ته مختصر کوم. خو موږ او تاسو پښتانه دا طلاق لفظ پوښ زده کړل. نو ښار کې د کلندرانو د ډریور جګړه، ما کلندر ورته وی ما واده نه دی کړی، کینې ما به خپله ښځه طلاقه کړې وه، خو پلار خو مې کړی که نه. نو ما زه به په خپل پلار خپله مور طلاقه ساتم که دې پرېږدم. کلندر بچیه
نو د پښتنو طلاق خوښي که خوښي نه وي نو ډېرې خوښي خو بیا وروستو جاړي کار خراب نو دا یاد ساتئ دا علما ناست دي طلاق زمونږ د دین او په اسلام کې 4 نمبر مرتبه ده دا تاسو څه کوئ 13 نمبر نصیحت دی 2 نمبر هجران دی 3 نمبر طلاق دی 13 نمبر نصیحت دی 2 نمبر هجران دی 3 نمبر وهلی 4 نمبر فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها 5 نمبر بیا طلاق دی ستو د خدي په منځ کې لانجه رااله ټکراو راغی زمون شریعت وایي خاوند به ښځې ته نصیحت وکړي ښځې داسې مه کوه زندګي په ځان مه خرابوه کما تا ته کوم څیز هم ویلی د شریعت او د اسلام دننه خیر د مور سره مشوره وکړه بلې زنانه سره مشوره وکړه الله زمونږ دا وایي او زمونږ نبي دا وایي نصیحت ورته وکړه نو که د نصیحت په منځ کې تا ورته یو حدیث نه وي ښځې ورته وایي چې بس سړیه وشوه به زه دوکه شوی یم نو بیا به له دماغ نه خرابوي چې نه ورګه سپاره خو لا پاتې ده سورت نور به ټول وی نو زمونږ قرآن کریم وایي فإن اطعنکم که په منځ د نصیحت کې ستا خبره ومنله بس ختم که خبره دماغ وله مه خرابوه که په نصیحت ونه شوه نو 2 نمبر دا د ځان نه به جدا کړي 1 میاشت 2 میاشتې پوه شه په دې هم کار ونه شه نو 3 نمبر حربه څه ده هغه وهل یو نری چوکه به پیدا کړي ضربا غیر مبرح خپې وله او موږ تاسو افغانان خو خپې لاسونه ماتو خپې لاسونه به له نه ماتې نری چوکه به پیدا کړي او په هغه ځای باندې به وی چې کوم ځای باندې غوښه ډېرئ نو په هغې باندې به یې ووهي اوس ګورې دې زمانه کې خو وال نشته خو مخکې زمانه کې قرآن کریم کې راځي الله فرمایي خلق الانسان ضعیف انسان کمزور پیدا دی امام مجاهد صاحب وایي څه کې کمزور دی غر نشي وړی جاړې نشي اوچتولی وی نه ښځې نه یېرېږي نو اوس خو هغه زمانه نه ده خو د شریعت مسله خو به کوې که نو شریعت وایي چې ویې وهه په نرۍ چوکه باندې که په دې هم کار ونه شو 1 ورځ او 2 ورځې دې وواله خوند یې ونه کړ وګوره دا ټول حکم د هر یو څیز کې دی ښه فرضاً تا 2-3 ورځې هجران وکړه او ښځه درته راله په خپو درته پرېو چې خاونده 1920 ټول ستا منم ته وې نه یو کال خو ما قسم خوړلی نو بیا به هجران اخوا کې نه یا تا 2-3 چوکې وواله او ښځې درته وایي چې باز سړیه زه ستا 1920 ټولې منم ته وې نه دا خو مې لوی ګېډۍ راوړی دی دا به ختمېږي او بیا به خبرې کوو نو داسې به نه کوئ دا او 4 نمبر که په وهلو هم کار ونه شو نو بیا به داسې چلو شي چې یو سړی به د سړي د طرف نه او یو د ښځې طرف نه به جرګه شي او د دې دواړو په منځ کې به فیصله وکړي الله فرمایي که د دې جرګې والا د ښځې او د خاوند په منځ کې د اصلاح اراده وه زه به ښځې او خاوند ته توفیق د اصلاح ورکړم یا د ښځې او د خاوند په خپلو منځونو کې د اصلاح اراده وه که په دې هم کار ونه شو نو 4 طریقې برابر شوي اوس طلاق دی نو طلاق څه ته وایي طلاق په لغت کې غوټې خلاصولو ته وایي د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کومه عقد معنوي و کوم ربط معنوي و هغه خلاصولو ته طلاق وایي طلاق وایي ارسال تم تاسو څاروی په دې پټو کې سره وایي که نه نو کله کله سړی پړی راوالي او د پاسه پې واچوي وی چې زه بس خوره دې تم طلاق وایي ګورې طلاق هغه لارې تم وایي چې کوم کې رکاوټ نه وي نو څه معنا خپلې ښځې باندې پړی واچوي چې بس ځه عقده ختمه کی او په اصطلاح د علماو کې هغه عقده د نکاح ختمول په لفظ مخصوص باندې دې ته طلاق رونو روا دي خو د الله خوښ نه وي ځکه د مسلمانانو په منځ کې چې کوم اتفاق او اتحاد دی هغه ختموي د الله پاک د اغراضو نه خلاف کار بیا کوي الله دې زموږ او ستاسو په کورنۍ کې اتفاق راوړي نو رسول الله مبارک نسخه ښودلې ده حضور نه قربان دا یو زبردست حکیم حضور فرمایي چې خاوند کور ته کله کله راشي نو که خیال هم کړی مونږ او تاسو وایي بار خوشحاله یو خو چې کور ته راشو نو بس طبیعت هم خفه شي نو چې کور نه بهر هم ټیکي مو چې کور کې دنده هم نو کار مې خراب داسې ښځه هم وایي چې خاوند سره مینه لګي نو مونږ او تاسو اکثر دا ښځې په دې تعویضونو پسې ګرځي چې چا باندې تعویض کړی او کوړي کړي دي نو تاسو ښه خلک یې خو بعضې کیمپونو کې داسې خلک چې هغه تعویضونه کوي او بازار کې یو پوڼۍ میلاویږي د نرۍ روجو د رنګ زه به ته رښتیا وایم ښه انسوان خلک نرۍ روجې پخوي خوږې پېژنې که نو هغې زیړې وي که سپینې زیړې وي ولې زیړې هکې رنګ اچوي نو هغه په 1 روپۍ پوڼۍ نو دا استاد جي وایي دا به مشک او زعفرانو باندې لیکو نو 400 روپۍ په دې خرچه راځي
هغه ګناهګار شي. نو دا آیات ساتي. خو کله کله ورونو د ضرورت د وجې نه طلاق پیښ شي. زموږ شریعت د طلاق یو مسله کړې ده. هغه دا ده که ښځې ستا د ښځې او د خاوند په منځ کې ژوند نه کوي، تا ته ښه پته ولري چې کار نه کېږي. اعوذ بالله من داسې من مې وي کار نه کېږي، ځکه دا په خپله شیطانه وه، ګزاره ورسره ګرانه وه. نو بیا زموږ شریعت نه قربان وی ګوره دا خو اکثر دا شرونه عارضي وي. نو ښځې له یو طلاق ورکه په طهر کې، هغه طهر کې چې ستا ورسره یو ځایوالی نه شي، حیض نه پاکه شوه، یو طلاق وله ورکه. دې په دې یو طلاق پرېږده، ټولو کې احسن طلاق دا دي. ورې ځکه چې کلم بیا ستاسو په منځ کې جوړښت راځي، نو بیا که 3 میاشتو کې دننه رجوع کې او ستا بیبي ده، او که 3 میاشتې تېرې شي نو نکاح بیا هم روا ده، ګنجایش پکې شته. او که نه غوسه دې ډېره وه، نو بیا یو طلاق دې طهر کې ورکه، یو طلاق بل کې ورکه، یو بل کې ورکه. نو دا حسن طلاق دی. دې 3 میاشتو کې 3 طلاق برابر، او 3 طلاق په یو مجلس کې یا په یو لفظ ورکول یا په یو طهر کې ورکول زموږ شریعت وایي دا حرام دی، دا سړی ګناهګار دی. خو طلاق واقعي دی. ګورئ طلاق څه دي؟ د طلاق مثال د ټوپک ډز دی. ما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ د ټوپک ډز دی. یو سړی ټوپک راوالي او ګولۍ پکې کېږي، او یو ډز کې هم سړی مړ کېږي، او که 3 واړه په یو ځل پېویشتو نه هم مړ کېږي. نه پکې رښتیا شته او نه پکې دروغ شته، ټول یو شان حکم دی. حضور ځکه وایي که سړی په ټوکو کې خپلې ښځې له طلاق ورکړي نو به طلاق. دلته خو الحمدلله دا مسلې نشته، خو زموږ علاقو کې دا ډېرې زیاتې دي. الله یې دا واده مبارک دا تعالی کوه.